د طالبانو له خبردارۍ سره سره حکمتیار خپل نوي کور کې راڅرګند شو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. که څه هم د طالبانو د عدلیې وزارت له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پرله پسې ډول سیاسي ګوندونو د خپل فعالیتونو د ریښو څنډنه کوي، خو د حزب اسلام مشر ګلبدین حکمتیار له نسبتاً اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا له خپل نوي کور راڅرګند شو. حزب اسلامي پورې تړلي شهادت ایکس ټویټر اکاونټ د پنجشنبې په ماښام د ګلبدین حکمتیار د یو شمېر لیدنو تازه انځورونه خپاره کړي دي. شهادت ایکس پاڼې یوازې د حکمتیار له عکسونو سره لیکلي. ګلبدین حکمتیار له یو شمېر کسانو سره ولیدل او پر سیاسي ټولنیزو موضوعاتو تفصیلي بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شریف په امر ګلبدین حکمتیار له خپل کور ایستل شوی، چې د افغانستان تیر حکومت ورته د سولې د موافقتنامې پر اساس ورکړی و. طالبانو دغه راز حکمتیار ته په اشارې خبرداری ورکړی و چې نور په افغانستان کې د حزب نوم اخیستل جرم ده. ملګرو، دا وه د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې